او نبی علیه الصلاة وسلام هم فرمایلی دي چې صالح ښځه څوک ده؟ هغه چې کله د دې خاوند ولاړ سي، په سفر باندې ولاړ سي، دا د هغه د خپل نفس حفاظت وکړي، د خاوند د مال او د خپل ځان حفاظت وکړي، د یو ګندګۍ څه، د یو بدکارۍ څه، د یو بد اخلاقۍ څه ځان وساتي، خپل ځان خوندي کړي. دا هغه ښځه ده چې دا به په دنیا او په آخرت کې کامیاب او بریالی وي. او نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې کومه زنانه په 5 وخته لمونځ کوي او د روژې د میاشتې روژې نیسي او د خپل عزت حفاظت کوي، د خپل خاوند فرمانبرداري کوي، نو دې ته به د قیامت په ورځ وویل سي ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، چې په کومه دروازه باندې ستا زړه غواړي په هغه دروازه و جنت ته داخله سه. په دنیا کې به خاوند پر دې باندې بیا سر ورکوي، د خاوند د زړه یخوالی به وي، د هغه د سترګو یخوالی به وي، خاوند به پر دې باندې اعتماد او بروسه وي، خاوند به هر څه بیا د دې دپاره قربانوي. او د قیامت په ورځ به الله جل جلاله ته فرمایي چې په کومه دروازه په جنت کې داخلیږي داخله. دا هغه زنانه چې د خپل عزت او د ناموس حفاظت کوي. ځکه د نبی علیه الصلاة وسلام فرمان دی چې کومې زنانې د کوره څه د خاوند بغیر اجازته وځي، د خاوند کوي بغیر اجازته وځي، نو در هغه وخته پورې چې دا کور ته واپس راځي د ټوله اسماني فرشتو پر دې باندې لعنت وي، در هغه وخته پورې چې کور ته راځي. نو پر کومه زنانه چې لعنت وریږي د دې به ژوند څه وي او خوشحالي به څه وي. نو هر هغه زنانه چې خاوند یې نه وي، که دا د پلار کره کللی وي او که خاوند پر سفر باندې کللی وي چې دا یو ځای له ځي، د خاوند نه څه به اجازت اخلي. د پلار څه د اجازت اخیستلو ضرورت نشته چې خاوند وي. زموږ خو یو دا غلط ماحول دی چې ښځه د پلار کره ځي، دا د خاوند د پلاره څه ټلیفون کوي یا د خاوند د موره سره کوي، د هغه څه اجازت اخلي. اجازت خو به د خپل خاوند څه اخلي. دا یو غلط ماحول دی. و یو سړي ته څنګه وایي، و پلار ته وایي، و مور ته وایي، و مشر ورور ته وایي. اجازت خو شریعت د خاوند دا لازمي بللی دی چې خپل خاوند به اجازت ورکوي، بیا دا کللی سي. او که خاوند اجازت نه وي ورکړی چې هر څوک اجازت ولا ورکړي، در هغه وخته پورې به د فرشتو لعنت وي باندې در څو چې دا کور ته راځي. خاوند پر سفر باندې کړلی وي، ټلیفون ورسره وکړي چې زه ځم هلته، اجازت ستا او که نسته اجازت. د پلار کره ولاړې د خاوند نه څه به پوښتنه کوي چې زه د خاله د ماما د عمه کره ولاړه سم او که نه. دا د ډېرو لوڼو خرابولو کې د مور غټ کردار وي. مور یې ګرځي په کورونو باندې، وایي هلته بنده ناستی، بندي ناستی، اوس لا په دا کورو کې څه وګرځه. دا د لور غمخواره نه ده، دا د لور سره ښه نه کوي، بد ورسره کوي. دا د لور دنیا و آخرت ور خرابوي. په کار دا ده چې دا لور د کور څه وځي، دا ورته وایي چې زوی د خاوند څه پوښتنه وکړه چې خاوند په دې ځای خوشحاله دی او که نه دی، خاوند په دا کور کې خوشحاله دی او که نه دی چې ته ورسې. او د نبی علیه الصلاة وسلام فرمان دی چې هغه فرمایي چې ای نارینهو، د ښځو پر دې باندې حق دی، د ښځو باندې ستی حق دی. او زنانو ته وایي چې ای زنانو، هغه څوک کور ته مه رابولئ کوم څوک چې ستا د خاوند ناخوښه. هغه سړی به کور ته نه پرېږدي چې د خاوند ناخوښه وي، د هغه سره د خاوند زړه نه غواړي. خاوند و تا ته وویل چې د پلانۍ سړی به دلته نه رابولي، نه به هغو ته اجازت ورکوي. هغه که هر څومره ستا قریبي رشته دار وي چې د خاوند دې ناخوښه سو، بیا د هغه د رشته داري تېره سه، ځکه د ټولو څه زیات حق پر تا باندې د خپل خاوند دی. هر قریب چې وي ستا، که چیرې خاوند نه وي، هغه ستا کور ته راتګ وغواړي، هغه ته وایه چې مه راځه، چې کله زما خاوند وي بیا راسه. او که چیرې اچانک یو داسې څوک رالی چې ستا خاوند نسته په کور کې، دی رالی، نو بغیر خواشې هلته مه ورځه، و خواش ته وایه چې راځه ما تا دواړه ورسو. هلته یوازې د هغه سره مه کښېنه. نن خو دا یو غلط ماحول دی. باجم را روان وي، د خوشنې خاوند هم را روان وي، د ماما زامن هم را روان، د خاله زامن هم را روان، هر څوک را روان، لیکن تنې تنها یوازې به هغه له نور ځې.
که چیرې دا وایي چې ماحول خرابېږي څنګه موږ بند کړو څنګه ورته وایي دا خو کولی سي چې بغیره خوښ شي هغه خونې نه مه ورځه په کومه خونه کې چې دی ناست وي که خاوند دلې وي خوا دې خاوند ستا که خاوند نه وي خوښ سره به هلته ورځې نو بیا به ته د خاوند حقوق پر ځای کوې